خو دا ځای ته که موږ تاسو فکر وکړو نن سبا ګورئ خلک د دا سستۍ د وجې څومره لمونځونه پرېږدي، فرض لمونځ نه کوي، فرض روزه نه نیسي. هلته اوس مثال دا د دیاړي کوي، روزانه کوي، روزه خوري. ولې موږ کاروبار کوو؟ کاروبار فرض ده که مباح ده؟ مباح ده. د مباح لپاره فرض پرېښول روا دي؟ روزه څه شی ده؟ فرض ده. کاروبار کوي لمونځ نه کوي. ولې؟ خو زه په کار لګیا یم، خټه کوو، سیمټ لګوو. ولې په ده کار لګیا وي؟ ته اوس دا کاروبار ته وګوره، دغه مباح ته لمونځ څوک ته فرض عین ده؟ فرض عین د مباح لپاره پرېښول روا دي چې یو شی مباح وي. بلکې دا زموږ ستاسې دیاړیګانې خو مباح هم نه دي، مکروهات پکې ډېر دي، ځکه چې ډېرو شیانو کې ټګۍ و برګۍ پکې دي. کله دومره دیاړي کوي؟ نن سبا دیاړي څو ده؟ 800 600 ده. څو ګنټې کار ده؟ 8 ګنټې کار. 8 ګنټې مسلسل دی کار کوي. 8 ګنټې 5 ګنټې د سهار له طرفه ده، 3 ګنټې د ماشومین له طرفه ده. 8 ګنټې مسلسل بېخي له سرې کار نه کوي. نو دا شان هم پکې وي. د دغه دپاره لمونځ پرېږدي، الله هم دې وساتي. دا موږ ته چې د خوب له وجې یې پرېږدو، خوب مباح ده که واجب ده؟ او ډېر خلک د خوب مراعات کوي، د لمانځه نه کوي. یو خو دا ده چې بیده وي راویښ نه سي، یو دا ده چې ویښ یې کړي لمانځه ته نه سي. دا په دغه حالات کې راځي که نه راځي؟ ولې؟ خوب مباح ده، لمونځ څه ده؟ فرض ده. نو چې مباح ده فرض د مباح دپاره پرېږدي، خو دغه وایي امام احمد حنبل صاحب کافر ده، او دا نور خو وایي اتفاقي فاسق، خو اتفاقاً ده. د خوب دپاره، د کاروبار دپاره، د خوب دپاره، حتی یو د خوراک په باب کې راغلی دي چې خوراک وچکاک چې سړی کوي هلته یې څه به دغه کېږي، حضور یې خرابېږي لمانځه کې چې وږی وي نو یارې دې مړۍ ورته خوري، بیا دې لمونځ کوي. قضا کوي خو دې بیا هم نه، دلته خو یې قصدن قضا کوي. او چې د چا اودس تنګ وي، د اودس تنګېدلو په وجه کې دې بیا اودس یارې مته خیر ده که جمع ځینې تېره سوم. ولې په دې چې هلته یې په لمانځه کې بیا څه برابر وي؟ حضور برابر وي. د ده خو بیا حضور خرابېږي، ځکه چې امام ابو حنیفه څه وایي؟ زه په دې خوشحاله یم چې یم په لیټرین کې او سوچ مې په لمانځه کې، خو په دې نه یم خوشحاله چې یم په لمانځه کې او سوچ مې په لیټرین کې. داسې به سړی نه کوي. د دغه دپاره هم ترک ده که تاخیر ده؟ ترک د جمع ده یا تاخیر ده؟ ترک خو ناروا ده د خوراکو او د اوداسه دپاره، یعنې تاخیر ده یا مثال په طور ترک د جمع ده. لکن نن سبا خلک په خوب باندې لمونځ پرېږدي، خلک په مزدوري باندې لمونځ پرېږدي، خلک په مجلس باندې لمونځ پرېږدي، خلک په چکرو باندې وځي د باندې لمونځ پرېږدي. ښه پوهېږي اوس د دغه ځای سته وځي لمونځ قضا کېږي. ولې لمونځ نه کوې؟ ولې اودس وختي نه ورته کوې؟ په موټر دا موټروان موټر چلوي چې ورته لمانځه ته یې ودروه، جمع ته خو یې وارې نه دري، اذان وسي جمع ته خو یې نه دري، په تېرې کې اخر یې دی وخت ودري لمونځ قضا یې یو وارې جمع په دا ټول موټر قضا کړي. جمع ګوري یا واجب ده یا سنت مؤکد، خو اتفاقاً ده. سنت مؤکد قصدن پرېږدي، په یوه سړي پرېږدي که په 20 کسانو. یو بل طرف ته کله دی وخت ودرېږي چې بیخي لمونځ په قضا کړي، کله د پنجاب موټروانان خو یې بیخي د سرې درېږي نه. په موټر کې ټیپ چالو کې ټول خلک ورته ګوري، دا لوډه بده خلک ټول پکې ناست. څو کسان پکې ناست دي؟ د غټو ډبو کې څو کسان ناست؟ 80 کسان، 80 کسان کې ناست دي. 80 کسان ټول په سروز لګیا کړي. سروز اورېدل په خپله ګناه کبیره ده. 80 کسان نور په لګیا کړي. سروز څه کوي؟ هلته ټي وي ورته چالان کې پکې ښځې ګرځي. زه خپله کې تللی یم په دا موټر کې، سترګې به دې پټې نیولي یا به سر به دې ټیټ کړی داسې به ناست. که نه که دې سترګې لوڅې کړې، ښځې کې ګډېږي، سروزونه کې ویل کېږي. دا یې ډریور چالان کې دغه 50 روپو دپاره د زهر دنیا دپاره چې که زما په موټر کې ټي وي وي نو به خلک زما موټر ته بیا ډېر راځي. ولې دا خو څه ده؟ دا موټر کې خو عیش زیات ده. د دغه دپاره دا کوي. وټل کې دي، په وټل کې سهار وختي لا د سروز پیته ور واچي. د څه دپاره یې ور اچوي دا سروز پیتې په وټل کې؟ چې خلک راځي. دی په خپله سروز نه غواړي، دی بیده وي، خلک راځي. د هغې دنیا خبیثې دپاره په وټل کې 30 کسان ناست دي، 40 ټول په سروز باندې لګیا کړي. په دغه وټل کې ویسیار او ټي وي ورته کېږي، ښځې کې ګډېږي، سترګې یې په ګناه لګیا سي، غوږونه یې په ګناه باندې لګیا سي. لمونځ مه کوه، سروز کوه. دا د لمونځو دپاره زموږ ډېره سستي ده. د جمعې لمونځ چې وسي الله تعالی وایي واذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله. په ورځ د جمعې چې اذان وسي، اول اذان فاسعوا مطلق تګ ته وایي که په منډو تګ ته وایي؟ په چابک لاړ سئ. له دې نه بعد د کتاب مطالعه هم نه ده روا، له دې نه بعد خوب هم نه ده روا، له دې نه بعد ناستې هم نه ده روا. سړی به متصل په دا وخت کې اول خو ځي چې خطبې ته فاسعوا الى ذکر الله، ولاړ سئ خطبې ته. که لاړی نه د لمانځه په کار به لګیا کېږي، لکه مثال غسل به کوي، جامې به بدلوي، خوشبویي به لګوي، اودس به کوي، دا شان د جمعې حقوق دي دا به پر ځای کوي. نو په منډه به ځي. زموږ ډېر کسان داسې وي چې اذان واروي دلته دی بیده سي، لمانځه ته خو لاړ سي، خو یو فرض پر ځای کې بل پرېږدي. هلته خو الله 2 حکمه کړي دي، یو لمونځ وکوي، اذان ته فرض ده، یو دا سعی هم فرض ده، خو په آیات ثابته ده. دا فرض پرېږدي، فرض پر ځای کې کله دواړه فرض پرېږدي، جمعې لمونځ هم پسې ونه کوي، دغه هم پسې پرېږدي، دغه هم پسې پرېږدي. مطالعه هم نشي سړی کولی په دا وخت کې. داسې شی نشي کولی چې هغه د جمعې د لمانځه خلاف وي.